د ماشومانو هغه یو څو عادتونه او خبرې که چیرې موږ پام نه ورته وکړو او موږ یې هره خبره ومنو، نو زموږ د ماشوم بچي نه، زموږ د کشر نه په لویوالي کې یو بې ادبه او ګستاخه انسان او یو بد انسان ځینې جوړوي. بدکار هغه کومې خبرې دي د مور و پلار لپاره په دې کې یو ډېر لوی پیغام د اصلاح پروت دی. الله رب العزت وکړي چې د پام وړ مو وګرځېږي. هر هغه شی و ماشوم ته ورکول په ماشومتوب کې چې دی غوښتنه کوي، ولو که هغه د ده لپاره تاوان ورته رسوي، د وصیحت ته ماشوم خدای نکړه د کور ته تاوان ځینې رسېږي، مالو اولادو لارویو همسایه ته تاوان ځینې رسېږي، خو بس ځکه چې دی ژاړي او دی دا شی غواړي او ته به یې ورکوي، د ده ګرځ سره د همیش لپاره ته بیا دی مخته کېږي. دی که په لویوالي کې هم د څه غوښتنه وکړي او هغه درته ونه رسېږي، دی به تاوان پېښوي، ځکه په ماشومتوب کې تا بنیاد دغسې ایښی. نو هر شی نه دی ورکول پکار، دې ته به سوچ کوي، دې ته به پام کوي چې څه شی د پیدې دي او څه شی د تاوان دي. او دارنګه که چیرې غصه سلو ماشوم، نو د غصې د کښلو اجازه و ماشوم ته ورکول. په ماشومتوب کې که چیرې هغه غصه سي، نو د غصې د کښلو طریقه کله په ګلاس ماتولي، کله د شي غورځولي، کله مثال د پلار او مور وهلي، او کله د بل ماشوم وهلي، او داسې نور عادتونه یې په انسانانو کې که د دې اصلاح دې ور ونه کړله، دا بنیاد به نور هم مضبوطېږي. ماشوم د نودې لښتې په څېر دی چې کومې خواته یې کږه یا کږېږي. دریم د هغه د خوشحالولو لپاره بې ځایه درواغ ورته ویل، بې ځایه خبرې ورته کول، او داسې تېروتنې او چمونو پیشي ورته کول چې صرف هغه خوشحاله سي، ولو که هغه ماشوم که تا درواغ پکې وویل، که ته مثال بې ادبي خبرې انسان کوي، هر څه کوي، خو صرف چې هغه وخاندي، دا هم د ماشوم دپاره نقصان دی، فایده نه ده. همدارنګه څلورم سړی دا نه ورته وایي ماشوم ته چې نه مه کوه، چې هغه هر کار کوي ته وایه بس، نه به نه ورته وایه، یا به دا نه ورته وایه چې مه کوه، بلکې هغه پرېږدي بې مهاره. دارنګه دا ماشوم خرابېږي. ماشوم ته به هر هغه کار ورښیې، د هر هغه کار څه بې منع کوې چې کوم تاوان کې پکښې کېږي، کوم کار چې د پیدې هغه په تور ښیې، پام ورباندې کول. پنځم د ماشوم پر سر باندې د کلي خلکو سره، د کورنۍ د خلکو سره جنګ جګړه، هره خبره چې هغه تاته وایي که سمه او که غلطه او ته منې او د خلکو سره جنګ پر کوې، تعلقات ورسره پرېږدي، هره خبره یې منل، که رښتیا درته ویل، که درواغ درته ویل، که شیطانت درته وکړي، که هر څه درته ویل، دا ماشوم نور هم خرابوي. همدارنګه شپږم ماشوم داسې خود غرضه مخته کول چې هغه ځان پالونکی، داسې چې له چا سره خپل شیان نه شریکوي او له چا سره هم ښه چلند، ښه ګزاره، نرمه ګزاره هغه نه کوي. نو دا ماشوم دغه رنګه د ماشومتوبه څه دغه ضدي رامخته کېږي، راځي به تر لویوالي پورې. که سم په لویوالي کې د انسان ډېر عادتونه بدلیږي. د ماشوم 6 کاله 7 کاله زندگی چې دا هغه د خندا ده، 7 کاله زندگی بیا د ادب ده، چې کوم د 7 کالو څخه راپورته سلو بیا در 14 کالو پورې په دې کې به لمونځ ور زده کوي، او دارنګه ناسته ولاړه به ور زده کوي. په دغه دویم 7 کلنۍ کې دا خبرې ته باید ضرور پام وشي. او دارنګه ورپسې چې کوم 7 کاله نور دي، 7 کاله نور دي، بیا نور 2 دورونه پر راځي. په انسان کې ډېر څه بدلیږي که انسان یې خپل حال ته پرې نږدې او کوشش یې د بدلولو وکړي. بیا خاص کر ماشوم د یو نودې لښتې په څېر دی. که د دې 6 خبرو خیال مور و پلار ونه ساتي چې کوم دا اوس بیان سوې، ماشوم سم او په ښو اخلاقو باندې ونه روزي، نو ماشوم بې ځایه غوښتنې د ماشوم دا ویمي، هره سمه او غلطه غوښتنه د ماشوم دا مني. نو دا دی لکه دا هغه راتلونکی چې انسان په خپل ور خرابوي.